بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په عوامو کې د فضایل اعمال د مصنف په تور باندې مشهور مولانا زکریا د دیوبند عالمانو کې یو ستر مقام لري. مولانا زکریا د کاندیله کلی کې ضلع سهارنپور اتر پردیش کې په 1898 کې پیدا شوی. مولانا زکریا د شیخ الحدیث په تور باندې د مصنف په تور باندې د یو لوی عالم او صوفي بزرګ په تور باندې طالب علم په تور باندې په هر یو تور باندې چې مخې دراغله دي یو ریکارډ ساز شخصیت ثابت شوی دی. ریکارډ جوړ کړی دي. هر یو خبره داسې ده چې باندې ورته حیرانېږي. دغه مولانا زکریا په کومه کورنۍ کې چې پیدا شو هغه کورنۍ او د مولانا زکریا د ژوند په اړه باندې په دې ویډیو کې در سره معلومات شیر کوم. د ټولو لومړی خبره چې څنګه مونږ وی 1898 کې پیدا شوی دی. 1898 د انګریز زمانہ و. نو چې کله پاکستان جوړ شو هندستان تقسیم شو د څنګه چې ډیر مسلمانان پاکستان ته رالل نو دوی رانل بلکې دوی تل په خپل علاقه کې سهارنپور اتر پردیش کې پاتې شو. خو د ژوند د اخیری شپږ کال په مدینه کې په سعودي عرب کې تیر کړو. نو په 1976 کې مدینې ته تلو او الته کې شپږ کال پس وفات شوی او د وفات نه مخکې وصیت کړو چې جنت البقیع کې به مې خخوي اهل بیت سره نږدې او د وصیت مطابق اهل بیت سره نږدې خخ کړی دی چې کوم ځای د اهل بیتو قبرونه ختمیږي او د نورو عوامو قبرونه چالو کیږي نو هغه ځای کې خخ کړی دی. نو څنګه چې ویل شي وي خدای پاک لیدلی شي خپل قدرتونو نه پیژندلی شي نو داسې پته لګي چې یو خوشبخته انسان خدای پاک ته د چا نه چا کار دغه د اخلاص ته وجه نه دومره خوښ راشي چې قبول کړي او بیا د هغې نه فیض عام شي. څنګه چې فضایل اعمال دي او د درجې ریاض سره د قرآن پاک نه پس د صحیح بخاري مقام دی. خو که د لوستو ریاض سره مونږ وګورو نو مونږ وګورو چې د فضایل اعمال دومره زیات د تبلیغي جماعت د وجې نه هغه لوستل او ریډینګ کېږي چې کېدای شي چې دا قرآن مجید په 72 نمبر باندې دا هغه قبولیت دی چې شیخ الحدیث صاحب لا خدای پاک د کار لا ورکړی دی او د هغې نه اوس هغه فیض هغه سلسله جاري ده. نو شیخ الحدیث صاحب کورنۍ چې کومه ده نو د دوی شجره نسب د ابوبکر صدیق نه پوریزي لکه د دې د ابوبکر صدیق په اولاد کې راځي او د لسپینزلسو پوري چې په ویکیپیډیا باندې لیکلي شوي دي د دې لسپینزلسو پیړو پوري دا ټول عالمانو لکه مطلب دا چې شیخ الحدیث پلار داغه پلار داغه پلار د لسپینزلسو پیړو پوري دا ټول عالمانو او چې شیخ الحدیث کلا ژوند دیو د په هغه زمانه کې د دې کورنۍ ډیره پاکه کورنۍ وه ټول علماو او د دې نه اندازه موږ لګولی شو چې د هغه تره مولانا الیاس هغه سړی دی چې د تبلیغي جماعت بنیاد ایښی دی او د هغه تبلیغي جماعت نه چې څومره خیر خور شوی دی د هغې کې هم شک نشته. نو دی د دغې کورنۍ سړی و. نو په خپله په فضایل اعمال کې یو ځای کې د فضایل رمضان چې کوم چپټر دی هغې کې لیکي چې د رمضان په میاشت کې زموږ د کورنۍ زنانه چې دي نو خپل کور کار سره سره روزانه 15 سپارې بې تکلیفه پوره کوي. نو دا د دې د کورنۍ هغه حالو د ماشوموالي نه چې کله په سبق باندې کېنولی شو نو څنګه چې ما ووایي چې هغه د عالمانو کورنۍ وه د ده د عربی سبق د خپل تره مولانا الیاس نه ویلی د فارسی سبق یې د خپل پلار د مولانا یحیی کاندلوي نه ویلی او د سهارنپور په مدرسه کې د نور سبق دپاره داخل شوی. نو دغه سهارنپور د مدرسه چې چا وا مولانا خلیل سهارنپوري چې په خپل یو ډیر لوی شخصیت چې د پلار د کوم دنو داغه نه بیعت کړو نو دغه سړي بیا شاګرد دی جوړ شو او بیا دغه نه بیعت هم کړو او هغه ول خلافت هم ورکړو او چې څنګه ما وی چې په هر شوبه کې د کوم دنه تر اخیری هدف لري د سلور واړو د تصوف سلسله چې دي په هغه کې خلافت ملاو شو. نو د دکا از سټوډنټ د مولانا رشید احمد غنگوی هم د شاګرد پاتې شوی دی. د داسې غونډه کې خلکو په لاس کې لوی شو سبق یې ووي نو ځکه خو د هغې نتیجه دا راووته چې د 18 کالو په عمر کې دی هم په دغه د سهارنپور په مدرسه کې استاد شو او دی په دغه دور کې په دغه مدرسه کې کم عمر ترینه استاد و لکه د 18 کالو عمر کې څو ټول علم او حفظ او ټول درسي کتابونه ویلی شي او دغه ټول وي او دی استاد شو. نو دغه بیا د درس په سلسله چې کومه ده په کلونو باندې بیا د درس ورکړی دی. ډېر غټ خلک د لاسه وتي او هغه د شاګردان لکه بیا لوی لوی عالمان شوي دي او هغې غټ کار کړی دی. نو د 18 کالو عمر کې چې کوم سړی استاد شوی و نو د 14 کالو په عمر کې خپل لومړی کتاب لیکلی و. نو د مصنف په طور باندې هم هغه یو ریکارډ ساز شخصیت دی چې د 14 کالو ماشوم به څنګه کتاب لیکي که نه او بیا د دې نه چې څنګه په عوامو کې ما ووایي چې مشهور خو فضایل اعمال یا فضایل صدقات دي خو په اصل کې چې د کتابونو مونږ وګورو ډېر زیات کتابونه یې لیکلي دي په هغې کې د ټولو نه غټ کتاب چې کوم دی چې خلک ولا عالمانو
علمي طبقه چې ولا باغې باندې ډېر زیاته کریډټ ورکړي ناغه موطا امام مالک چې دی دغه شرط لیکلي و او هغه د عربی کې لیکلي و او شپږ جلدونو کې لیکلي و نو دا د ټول نغټ کار دی دغه کتاب نوم دی اوجاز المسالک په دویم نمبر باندې خصائل نبوي د دې یو غټ کتاب دی چې هغه د لیکلو و د امام ترمذی شمایل چې دی دغه په اردو کې شرح الابواب والتراجم چې دی دا د بل کتاب دی او بیا د فضایل د سیریز شروع کو چې هغه فضایل اعمال کې موږ د یو شپږ ملويږي حکایت صحابه لیکلو او بیا فضایل صدقات لیکلو فضایل حج لیکلو نو بیا دا دغه چې کوم نو ورپسې هغه سلسله و روزانه به یو ختم کو لکه د دې ټول دومره زیات اکټیویټي سره دا هغه کوم نه دا دغه چې روزانه به یو ختم کو نو دا هغه پیرزګرای دی بدلږي کنه او د څنګه چې ما وګورئ چې خلافت ورته په سلور ورو سلسلو کې ملاو شنه چې سلور ورو سلسلو کې ورته خلافت ملاوي نه خامخا د کې بسو هغه خلکو په دې کې سلیدل نو دا د مولانا زکریا د ژوند دغه کامیابو په اړه باندې یو څو خبرې بل ویډیو کې به بری موضوع سره شو د لوی الله په امان